په عادي حالاتو کې باید پلار د خپل زوی لاس ونیسي او لار ورته وښیي، خو دلته دا بېوسه پلار مجبور دی چې د خپل کوچني زوی په سترګو لار وویني. د سترګو د کاکا څونه وخت کېږي چې کار نه کوي؟ وروره ما په ورکړه ته مخکې دا کړې، ما ورکړه کې ضربه خوړلې ده که نه، دا د روسانو په وخت کې زما عمر 15 کاله او زما نه یادېږي، خو مشران داسې وایي چې تیارو بمبار وکړو تا من چبان اولېدل لکه ما پرچم یې نه خوړلی، خو په هغه د بیا څو کې راویستل بیا خو د انقلاب و جلبات یې نه وو اصل موده وایي چې پاکستان بولي چې هلته بیا په جرنلي کې د نور هسپتالونو ګرځول هغه ته دنده ښه ګټوال هغه دې په نو بس بیا تقریبا په 2 کلنۍ کې واده کړی، نو کشرې بچې زمینداري مشره مې اولاد لوده چې هغه 2 سنه فارغ او نفقه د کومه کېږي؟ نفقه زه به ته ووایم خبرې دردونکې دي. دا په خپلو خبرو کې وایي چې پکول مې یو، کمیس مې بل چا، امسا مې بل چا او سپلی بل کس را کړي. یو ورور دوی معلم هغه یې ما سره کوم دا ما سره برسه په ما کې باندې دا د فل حد جميل دا څنګه ما خلکو را کړی په غاړه په کول ګوري دا د ګوري لوګری را کړی که په خپل چپاړې ګوري اندې را بشو مې سکار خپل زه خپل کوم پټه جاده نام د خسر د کور دی یعنی په کول لوګری در کړی چپاړې بل چا در کړی کچا لاس در ک چې څه به خوري قدر نه ک چې نشته دا خبره نام سامه د بل چا دا د دې تکو دا فاروق استاد تاسو مګړې دي هغه وګړل ما به دا نو خلک به تاسو معلومات کې اشاره ځکه چې نن سبا د خلکو مشته چې رښتیا نه وایي اخوا دي خلک بس بس ما به بل سره چې دا حقیقت وایي اگر ما خبر کوم کې چل ولي د بل سره خبرې هم نه کوي دا څه وکړي میخ کته کوي ټول دوی به ونه باسي صحیح ده دا اندازه خوراکي مواد دي کاکا د چا چې دی بس هغه ته دوا کوي روته ورسره ونه باسي ځکه دې ته به بيخي سختيږي چې دنیا به آباد الله دې نه پاتره کوي الله دې ورجه چې موږ تاسو یو تاسو علایت کې خوشاله اوس او روډیم ته دا وبم یخي کور ودان موږ کوشش کوو چې وخت پښتنه الله درد قصې دلته نه تمامېږي. موږ د همدې کلي د یو بل بېوسه سپین ږیري کور ته هم ځو. دا یې کور دی کاکا ته پرده وکړه ماشومان که زنانه یې بغل ته یې کوي. دا زموږ د ټولو مسؤلیت ده چې خپل د چم او د کلي پر بېوسو سپین ږیرو او ناچارو خلکو رحم وکړو. خو ځینې قصې متاسفانه لږ تفاوت لري. کاکا ښې صد ښه ده ښه ته راته ووایه دا کور ورته بل چا ورکړی؟ کور ورته بل چا ورکړی دی کرایه ته نه دي بېګار دا کوي ماشومه که راشاته شه ته شاته شه ماشومه ښه کاکا لکه ښځې به د ښځو خدمت کوي او نارینه به د نارینهو خدمت کوي که نه دوکان نه ماشین به م راته کوي او لکه دوکان نه سودا به م راوړي راته چې هر څه کار پېښېږي راته به کوي او دا کوټې راکړي په دغه حساب باندې کاکا سپین ږیری دی دغه کور ورته پر دې قیمت ورکړل شوی چې زنانه به یې د زنانو خدمت کوي او د خدای ایله ده دغه کرایې ته م وس نه کېږي او مجبور نه غلامي ده نو بس ږیره خو کې خو تور تار نشته ږیره خو ټوله سپینه ده بلکل نو هدف دا ده چې دا کور ورته په دې قیمت ورکړل شوی چې زنانه به یې د هغوی په کور کې کار کوي او نارینه به یې یا ورته لرګي ماتوي میلمه ته به یې چای وړي دسترخوان به واروي او همدا کارونه دي که ماشین ته به وړو وړي ځکه د کاکا د کرا وس نشته او مجبوره ده چې همدا وکړي. زامن دې ولې واړه دي؟ ته خوراکي لږ راشاته شه که نه ته راشاته شه دې خوا شه لرې شه شاته لاړه شه دا ماشومه کم لرې که ماشومان دې ولې واړه دي ماما؟ دا د خدای کار دی نو بس واده دې وروسته کړی و؟ واده مې وروسته بېوسۍ نه پاتې و لکه بس ښه دا هم د امید نیازي کومک دی کاکا د چا چې دی هغې ته به دعاوې کوې بلکې الله دې اجر ورکړي د دې بدله به د آخرت کې خدای پاک ورکړي او د زموږ مسکینانو مرسته وکړه خدای دې مرسته وکړي امین او خدای دې کامیاب لري خوشحاله اوسې سلامت اوسې